امام ابو حنیفه رحمه الله دا لوی امام تیر شوی دی او په دې امت باندې د هغې ډېر احسانات دي. هغه به د شپې معمول دا جوړ کړی و چې په ګرمۍ کې به د کور د چت ته پاسه ټوله شپه یعنی اکثره حصه به د شپې عبادت کو، الله ته به ولاړ او د الله عبادت به یې کو، جړل به د خپل کور په کوټې د پاسه. ته د کور سره یو لګېدلی کور د ګاونډي چې کوم و هغه د موچي و، موچي چمیار، یو غریب سړی و، چمیار کا ځان له مزدورکار سړی و، د په ګاونډ کې پاتې کېدو. د ورځې به یې ځان له مزدوري کوله، د پیزار جوړولو خرڅولو دا کار به یې کو، او د شپې به بیا شراب څکل. د شپې به بیا شراب څکل، نو شراب به یې چې وڅکل په ځان نه به پوهېدو او ټپې مپې به یې کولې او څه ګډې وډې به یې ویلې، خلک به یې خوب ته نه پرېښودو، تر هغې پورې به دی لګیا تر څو چې بوله خوب نه ورغلی. دا د هغه ژوند و، د ورځې مزدوري او د شپې شراب څکلی و چې څو به وله خوب نه ورغلی، په دې خپل کار کې به مبتلا و. امام صاحب به د کوټې د پاسه عبادت کو، د به هغه شور اورېدو، د دغه چغې او بدې ردې به یې اورېدلې. یوه شپه داسې راغله چې امام صاحب رحمه الله د شپې عبادت کوي د کوټې د پاسه، خو د دغې ګاونډي څه شور شغب رانغی، څه زوږ رانغی د دغې کور نه. د امام صاحب سره فکر پیدا شو چې آیا د سړي د څه چل شوی دی، که ولې نن شپه خو غلی دی. نو امام صاحب رحمه الله د شپې پاسېدو، د زمانې امام دی، د الله ولی دی، نو د کوټې نه کوز شو، دی ګاونډي کره ورغی، دروازه یې ورته وټکوله. چې دروازه یې وټکوله، هغې ورته وی حضرت ته په دې ټایم باندې زمونږ په دروازه کې څه کوي، ولې؟ امام صاحب رحمه الله ورته وفرمایل وی د هغې سړي شور نه راځي نه، نو ستاسو کور کې چپتیا ده، خیر خو دی، ولې هغه سړی سم دی؟ د کور نه ورته هغوی وویلو وی حضرت د نن نه بعد به یې تم شور وانه وري، موږ به یې وانه ورو. امام صاحب ورته وی ولې؟ وی بس تنګ کړي وو، خوب ته یې نه پرېښودو، هغه موږ جیل له ورکړی دی. هغه موږ سره ورکړی دی؟ جیل له خو ورکړی دی. د دغې زمانې جیلونه داسې وو که نه چې جیلي به لاړ، شرابي کبابي ګناهګار به خو چې راته نو اصلاح به یې شوې وه، په جیل کې به ورته د خیر خواهۍ خبرې ښودلې، اصلاح به یې ورله کوله، د مونځ پابند به یې ګرځو. وی هغه موږ جیل له ورکړی دی، موږ چې ځان خلاص کړی، موږ وی هلته به ټیک شي، بیا به یې راولو. صحیح شو. امام صاحب راغی، خپل عبادت کې بیا مشغول شو، سبا له سحر شو، رڼا ولګېده، امام صاحب روان شو د کوره. چې د کوره روان شو، د هغې زمانې د تاڼهدار چې کوم و، د تاڼې مشر چې و، د جیل مشر چې کوم و، هغه له امام صاحب ورغی. چې امام صاحب ورغی او دغې تاڼهدار د هغې زمانې چې کوم و، په امام صاحب څنګه سترګې ولګېدی چې امام صاحب زمونږ ځای ته را روان دی، په منډه وله راغی، وی حضرت تاسو دلته خیر خو دی، ولې؟ امام صاحب رحمه الله ورته وویل وی او دلته زما کار دی، دلته مې کار دی. هغه ورته وی حضرت چې تاسو راتلی، ستاسو دربار ته خو د زمانې بادشاه چې کوم دی هغه حاضري کوي، ستاسو دربار ته حاکم حاضري کوي، بادشاه حاضري کوي، نو زه غونته ناچیش به درغلی و که نه؟ نو امام صاحب رحمه الله ولې جواب ورکړو وی د چا چې کار وي نو هغه په خپله ځي، د چا چې کار وي هغه په خپله ځي. نو زما سره د بادشاه کار وي نو زما ځای ته ځکه راځي، زما ستاسو سره کار و نو ځکه زه په تاسو پسې رالم. هغه تاڼهدار ښه په یره کې شو چې د امام صاحب زما سره څه کار دی، زما غونته کې وړوکي سړي سره د ده څه کار دی. امام صاحب رحمه الله ورته وفرمایل وی تاسو یو سړی ګرفتار کړی، دا نښی دا داسې زما په ګاونډ کې پاتې کېږي، دا نشانې دی، تاسو معلومات وکړئ، تاسو ګرفتار کړی دی. هغه چې معلومات وکړو حضرت بالکل دا سړی موږ راوستی دی، دا موږ راوستی دی. امام صاحب رحمه الله ورته وفرمایلو وی زه کولی شم چې د هغه ضمانت وکړم، زه کولی شم چې د هغه ضمانت وکړم، ما ته اجازت شته دی؟ هغه تاڼهدار ورته وی حضرت ستاسو خو یوه خبره هغه قانون جوړیږي، تاسو چې یوه خبره وکړئ هغه د دې ملک قانون وي، ستاسو یوه فتوه د دې ملک قانون وي چې تاسو وایئ زه د هغه ضمانت کوم، نو زما ناچیز غونته کې څه حیثیت دی چې ستاسو خبره رد کړمه؟ خو حضرت تاسو به هغه سړی پېژندلی نه وي. تاڼهدار ورته وایي حضرت تاسو به سړی
پیژندلې نه وي هغه خو ډېر شرابي سړی دی ډېر کبابي سړی دی کور والا ته تنګ راغلی وو موږ د هغې په خوله باندې ګرفتار کړی دی امام صاحب رحم الله ورته فرمایي وایي ما ته پته ده زه یې پیژنم زما په ګاونډ کې دی بیا هم د هغه ضمانت لا راغلی یم که ما ته اجازت وي زه د هغه ضمانت کوم هغوی ته وایي حضرت چې ستاسو خوښه ده که نه ستاسو ضمانت قبول دی تاسو زه یې مونږ کور ته درلیږو امام صاحب رحم الله ورته فرمایي وایي نه زه ورته انتظار کوم زه د ځان سره یو ځای بیامه بهرحال هغې ورسره هغه پرېښودو امام صاحب سره په لاره باندې دغه شرابي سړی را روان دی دغه شرابي سړی د امام صاحب سره را روان دی په لاره باندې او ته به چېرته دا ونه مومي چې امام صاحب په لاره باندې هغه رټلی دی یې ورته نصیحت کړی په لاره ورته نصیحت هم نه دی کړی هېڅ یې ورته هم نه دی ویلي بس خاموش ورسره را روان دی کور ته یې راوستو چې کور ته یې راوستو د ورځې باقي حصه تېره شوله بیا شپه راله چې بیا شپه راله امام صاحب رحم الله بیا په خپل عبادت کې د کوټې د پاسه مشغول شو کور نه بیا اواز نه راځي بیا خاموشي ده زوږ رانغې چې کله د تهجدو ټیم شو امام صاحب سره بیا فکر پیدا شو یاره ورځم د کور والو خو به ورته څه نقصان نه رسولی ما خو ضمانت وکړو را مې وسته نه چې د کور والو چېرته مړ کړی نه نو چې د تهجدو ټیم شو امام صاحب ورغې نو دروازه د کور کوله او پرته ده نو چې امام صاحب دروازه وټکوله او داسې به بره یې وکتل ناڅاپي نظر یې ولګېد او مصله پرته ده شرابي پې ناست دی په سجده پروت دی او د الله په دربار کې به چغو چغو جاړي نور خلک وده پروت دی دغه شرابي په مصله باندې د الله په دربار کې جاړي چې کله سلام یې وګرځو امام صاحب ورته د دروازې نه تماشه کوي هغه پوه شو چې په دروازه کې څوک ولاړ دي دروازې له راغې امام صاحب رحم الله ورته فرمایل وي تو او په تهجدو باندې ولاړ او الله ته جړه او هغه شراب هغه څه شو هغه به جړه شو وی حضرت ما چې شراب څکل که نه ما چې نشه کوله که نه زه غریب سړی وم ما ته به هر سړي سپکې سپورې ویلې هر سړي به تنګولم ما ته چا د عزت په نظر نه دي کتلي زه به چې شپې له رالم ما به خپل غم په شرابو غلطاو ټوله ورځ به خلکو بازار کې ورټلم سپکې به یې راته وویلې ډېر سپک سپور به شوم چې کور ته به رالم ما به خپل غم په شرابو غلطه و نشه مې به کوله چې ما ته د زمانې د ولی د زمانې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مینه میلو شوه زه د شرابو په نشه اوس څه کوم زه اوس د شرابو په نشه باندې څه کوم ما ته خو د امام ابو حنیفه د مینې نشه راکړله زما هغې نشې ته ضرورت پاتې نه شو د دغې موچي نه د دغې شرابي نه بیا د زمانې ولی جوړ شوی دی امام صاحب رحمه الله دا نه دی ویلي چې زه د زمانې امام یم زه به تاڼې ته ځمه نو زه به د یو شرابي ضمانت کوم زه په لاره باندې ته تاڼې نه را روان یم ما ټول خلک پیژني ما سره په لاره باندې یو شرابي را روان وي نه امام صاحب هغه له مینه ورکړه او د هغې مینې په نتیجه کې هغه څه شو د الله ولی جوړ شو الله ولی جوړ شو داسې به نه کوي چې زه خو یم زه خو رسېدلی یم زه خو نیک سړی یم دا نور خلک دا خو د سر مسلمانان نه دي سړیا دغې ځای کې شیطان بیا څه کړي غرق یې کړي تباه یې کړي برباد یې کړي دا په بله جامه کې ته ووالې